عبدالله نن ډیر زیات غوسه شو. ولی غوسه شو؟ عبدالله وزیرانو شورا ته څه ویلې؟ امنیتي ادارو ته ولی اخطار ورکړ؟ ویډیو تر پایه وګورئ چې عبدالله څه غواړي او زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. قدرمنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو پخیر. عبدالله امنیتي ادارو ته ډیر جدي ګواښ وکړ. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله وایي امنیتي ادارې دې د کابل امنیت ته جدي پام وکړي. دوی څه کوي؟ ولې امنیت نشي ټینګولی؟ عبدالله وروسته له هغې د کابل د امنیت د خوندیتوب خبره کوي چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د ناامنیو او وژنو پیښې ډېرې شوي دي او د ډېرو په اند کابل یې د وحشتونو په ښار بدل کړی دی. اجرایي رئیس د وزیرانو شورا په نننۍ غونډه کې زیاته کړه چې په کابل ښار کې امنیتي وضعیت تر بل هر وخت ډیر خراب شوی او ښاریان یې اندېښمن کړي دي. هغه پر امنیتي بنسټونو غږ وکړ چې ژر تر ژر د امنیتي وضعیت د کنټرول او د ناامنیو د مخنیوي لپاره جدي او چټک ګامونه پورته کړي. د معلوماتو له مخې هره شپه په کابل ښار کې لږ تر لږه تر 5 جنایي پیښې رامنځته کیږي چې تر ډیره د غلا او هدفي وژنو پیښې دي. په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي هم د کابل د ناامنیو خبرونه زیات خپروي او پر امنیتي ادارو غږ کوي چې د شعارونو پر ځای دي د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. د کابل ښاریان وایي سهار دندې، پوهنتون او یا چیرته چې کاروي په خوښۍ او آرامه زړه ووځي، خو بیرته راتګ یې له سهار ځکه اندېښنه وي چې ګواکې وسلوال غله پرې برابر نشي. بل لور ته امنیتي مسؤلین هم ښاریانو ته خبر ورکړی دی چې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره دې له دوی سره مرسته وکړي او پر وخت دوی ته خبر ورکړي. د نظامی چارو کارپوهان په دې برخه کې بیا امنیتي ادارې پړ بولي ځکه د دوی په خبره دوی د پلازمینې کابل د ښار د امنیت په ساتلو نه دي توانیدلي، نو د نورو لویو ښارونو امنیت به څنګه خوندي کړي؟ له کابل وراخوا وخت نا وخته د هیواد له یو شمېر نورو ولایتونو له مرکزونو هم د ناامنیو راپورونه خپریږي. هیوادوالو امنیت داسې نشي راتلی، نه یې له عبدالله او نه یې له اشرف غني نه چا په زور اخیستي دي. تباه غریب ده. ملګرو له پولیسو سره همکاره شئ. که په چا مو شک شنو حتما پولیسو ته احوال ورکړئ ترڅو خپل اسلامي او وطني مسؤلیت مو ادا کړی وي. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته او تازه پیښو څخه ډیر ژر او په لنډو کې ځان خبر کړئ، زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.